السلام علیکم دوستانو. پرون په دوبۍ کې ټي10 لیګ یا لساوریزه لیګ پیل سو. د دې لیګ په لومړۍ لوبه کې رحمان الله ګربز ډېره زبردست توپخانه نندارې ته وړاندې کړله چې ډېرې غټې شپږیزې یې ووهلې. د ټي10 لیګ لومړۍ لوبه د نارترین ویریروز لوبډلې او ډیلي بولز لوبډلې ترمنځ ترسره سوه. نارترین لومړی توپخانه ترسره کړل. په ټاکل سوو 10 اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره 100 منډې جوړې کړلې، 108 منډې هدف سو. په ځواب کې ډیلي بولز لوبډلې په 9 اورونو کې یاد هدف ترلاسه کړ. رحمان الله ګربز چې ډېره زبردست توپخانه یې ترسره کړل، په 10 بالونو باندې 13 منډې وکړلې. په عمران طاهر باندې 3 غټې شپږیزې ووهلې چې په 4م بال باندې LBW آوټ سو او د لوبې غوره لوبغاړی هم ونومول سو. د دې لیګ په دویمه لوبه کې بیا پول سټرلینګ او ګریس ګیل د کیس احمد خانه ور خراب کړه، خو نوین الحق بیا په زړه پورې توپچونه وکړه. د لساوریزه کرکټ لیګ په دوام دویمه لوبه د ټیم ابي زوبۍ او بنګال ټایګرز لوبډلو ترمنځ ترسره سوه چې پکې ټیم ابي زوبۍ په 40 منډو ستره بریا خپله کړه. په سیالۍ کې ټیم ابي زوبۍ لومړی توپخانه وکړه چې د 10 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 145 منډې وکړلې. ابي زوبۍ ته پول سټرلینګ د 50 شپږیزو او 4 څلوریزو په مټ په 23 توپونو باندې نه 50 او کریس ګیل بیا د 50 شپږیزو او 2 څلوریزو پر مټ په 23 توپونو باندې 40 منډې وکړلې. بنګال ټایګرز تر ټولو قیمتي اورونه په صابر او کیس احمد ترسره کړل. صابر په 1 اور کې 90 او کیس احمد بیا په 1 اور کې 13 منډې ورکړې چې سټرلینګ 3 او کریس ګیل 1 شپږیزه ورکړه. بنګال ټایګرز د یاد هدف په تعقیب په 10 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې وکړې او د 40 منډو په توپیر یې لوبه وبایلل. انډر پلیچر 40، حضرت الله عزازي 13 تر ټولو زیاتې منډې وکړې. ابي زوبۍ لپاره نوین الحق په 2 اورونو کې یوازې 2 منډې ورکړلې، خو کومه وکټ یې ترلاسه نه کړل. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.